بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن نهم د جنوري کال 2016 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. نن زما موضوعات نړیوال مسایل، همدارنګې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې آزادو غوښتونکو غورځنګ ته یو نظر او همدارنګې ستاسې پوښتنې، پیشنهادات او انتقاداتو باندې یو ځغلنده نظر. راځم نړیوالو موضوعاتو ته. د ټول نه مهم د ایران کې د ایرانی یو امنیتي ځواک مشر په خپل یو پریس کانفرانس کې ښکاره دا ځلې د پاکستان نوم واخیسته، ځکه چې بله ورځ چې ما تاسو ویلې چې یو څه متمردین یا هغه کسان چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي نوم یې وانخیسته، صرف دومره ویل چې د سیستان او بلوچستان د خاورې په ساحه کې څه ترهګرو چې د بل مملکت نه راننوتل موږ یې مخه ونیوله. نن یې ښکاره پاکستان مخاطب که او ورته یې وویلې چې د سیستان بلوچستان په ساحه کې ستاسو د خوا نه داسې دغه راننوځي چې د اسلحې سره به حساب بالکل ورسره پریمان اسلحې ملبسي په اسلحې سره او دلته د ورانۍ لپاره دا کوي، نو پاکستان نه دغه وکړي چې خپل د سرحد مخه ونیسي، کنټرول یې کړي. د کوم شی چې پاکستان افغانستان ته نصیحت کوي چې افغانستان خپل سرحد نشي کنټرولولی او دا کوي، یا یې نشي ورته ایران ویلی او ستا نه ویلی ماته دا کسان راځي او دا یې ویلی چې ډېر زیات د هغې ترهګر نه یې وژلي دي. دې کې ویل چې د خپل دوه نظامیان د ایران هم وژل شوي دي، چې یو په خاص توګه یاد کړ چې دا په خپله د اهل سنت والجماعت کس و او په حساب د اهل تسنن نه و. تازه یې ویل واده کړی د یو میاشتې کېده، په دغې جګړه کې په حساب په شهادت ورسېده. نو رسما د پاکستان ته ویل چې په سیستان او بلوچستان کې د ورانۍ لپاره ستا د خوا نه کسان راځي. نو دا خو موږ تاسو ته ویلي چې پاکستان د امریکې سره قرارداد همدا دی چې د ایران په ورانۍ کې به هلته به لاس لري او دا به هلته مرسته کوي. دویم خبر د وینزویلا متعلق دی. د وینزویلا مشر ته ټرمپ ګواښ کړی دی، یعنی دلسي روډریګز ته چې د مادورو ځای ناستې ده، هغې ته دغه کړی دی چې 3 شرطونه یې ورته کړي دي چې دا به ته پوره کوې چې زه په دې مطمئن شم چې ته د امریکا خبره منې او امریکا سره په لاره سمه روانه یې. نو یو یې ورته دا ویلي دي چې د مخدره موادو یا توکو مخنیوی او د ده له منځه وړل اول پروګرام باید استایي. دویم دا دی چې هر هغه ټول عوامل چې ایران د پاره کار کوي، یعنی کسان چې د ایرانی لابي ده په وینزویلا کې، د کیوبا لابي ده او همدارنګې هر هغه بل مملکت چې د واشنگټن سره روابط نیک نه وي، هر هغه بل مملکت نه مطلب چین او روسیه او دا ممالک دي، دا به ټول د وینزویلا نه وباسي. دریم ورته شرط دا ایښی دی چې د هغه ممالک چې د امریکا دښمنان دي هغوی ته به نفت یا پټرول به نه ورکوي، پټرول به پې نه خرڅوي. نو هغه زیات پټرول خو چینایانو ترې نه اخیستل، د چینایانو باندې اوس بندیز پروګرام یې ورته نیولی دی چې د دې په نفت به ورباندې بندیز لګوي. نو دا دغه مد نظر دا کړي دي او دی هغې ته پیشنهاد کړی چې په دې شیانو باندې به عمل کوي، بیا به موږ ګورو چې ته زموږ سره په دې لاره ځي او که نه ځي چې بیا موږ ستا غم هم وخورو لکه څنګه چې د مادورو غم هم وخوړه. همدارنګې روسیې یو خبر ورکړی دی چې د دوی په سرحداتو ته د تور بحر نه، یعنی بلاک سی نه، د بحر الاسود نه یو B-52 امریکایي طیاره چې د دوی سرحد ته نږدې کېدله راغلې ده. نو د روسانو څو خو ویشت طیارې په مقابل کې اوچتې شوي دي او د 3 طرفونه دا یې محاصره کړې ده او بیا ورته د خپل دغه خپل هغه په حساب داسې چې داسې چپه اوړي او خپل هغه شا سینه یې ورته ښودلی ده چې دا ګوره موږ په میزایل سره ملبس یو، که د ساحې نه ونه وتلې وهو دی
ګواښ ورته کړی دی او ورته ویلي دي چې امن سره بیرته خپل سمت دې بدل کړه او د ده ځینه ځه که نه ولودي. نو دی وایي چې دا B-52 طیارې خو د امریکا چې دي کوم ساحه باندې چې بمبارد کوي او بل دا دی چې دا په رادار کې نه راځي او دوی ته د په حساب د ښکته نه میزایل هم نه وررسېږي ځکه چې دا ډېر جګ پرواز کوي او د ډېر جګې ساحې نه خپل بم او دغه غورځوي او په هدف باندې ولي. نو د دې لپاره دوی دا سکوټ کړې ده او د ساحې نه لرې کړې ده. همدارنګې څرنګه چې پرون ما تاسو په خپل برنامه کې ویلو چې د روسیې یو کښتۍ امریکایانو هغه ودرولې ده او په حساب ورننوتې دي او نیولې ده. د هغې په مقابل کې روسیې نن د امریکا یو کښتۍ په بحر اتلانتیک کې محاصره کړې ده او په حساب پې ورغلي دي. نو په حساب ځواب یې ورته دا ورکړی دی. بل یو ډېر مهم خبر دا دی چې دغه موږ تاسو یو نوې اصطلاح ده Fifth Generation War، یعنی د پنځم نسل جنگ چې په دې ټکنالوژي جنگ باندې یادېږي. همدا اوس موږ عملي ګورو چې د ټکنالوژي جنگ په ایران کې څومره اغیزمن دی او دغه نه څنګه کار اخیستل کیږي. د AI په ذریعه یعنی Artificial Intelligence په ذریعه کلیپونه جوړ شوي دي د ایران د زعماو د وزراو او د بالخصوص د سپای پاسدارانو د اردو او د پولیسو چې هغه داسې ښکاره کوي چې یعنې د نظام نه ناراضه دي او د نظام برخلاف ودرېږي، د امریکا سره ودرېږي. دا کلیپونه اوس لاس په لاس کېږي او دا په قصدن د پروپاګند لپاره جوړېږي او دا د په حساب د نظام لا ماتوي. په دې لپاره چې تاسو معلومه ده چې په درېیمه نړۍ کې چې د ایران او افغانستان او دا ملکونه شي، خلک لا د AI انټلیجنس سره اشنایي نه لري چې دا څه شی دی، څنګه دا کلیپونه جوړېږي او دې نه څنګه ګټه اخیستل کېږي. په دې اساس باندې دغه کلیپونه چې جوړ شوي دي داسې ډېر طبیعي دي، داسې ښکاري چې رښتیا هم قمندان د سپای پاسداران ولاړ دی او دا خبره کوي او وایي چې زه د دې انقلابیونو سره ولاړ یم او د نظام خلاف یم. دا ډېر یو منفي اغیزه کوي او تر څو چې نظام د ده مخه نیسي د ده نه ډېر غلط دغه کېږي او دا جنګ امریکایانو او اسرائیلیانو بل سټیج ته اوس وړی دی او پروپاګند یې ډېر قوي کړی دی. نو د دې لپاره مخنیوی یې لازمي دی. راځم د جهادي راپورونو ته. د 9 د جنورۍ کې مجموعاً په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې 8 عملیات شوي دي چې په دې کې وزیرستان جنوبي کې 3، په ټانک کې 2، بنو کې 1، په مکران بلوچستان کې 1 او په باجوړ کې 1 دي. وزیرستان جنوبي ولسوالۍ زرملنه د چینی علاقې کې واقع 15 پوستونو باندې د مجاهدینو بریدونه وشول چې د برید په نتیجه کې پوځ مجبور شو د 15 پوستې پرېښودلې او په تیښته باندې وتښتېدل. همدارنګې ولسوالۍ سراروغه کې کوټکي واقع سره پوځي پوستې باندې لیزري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی او 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. د سرویکای ولسوالۍ په باسکي قلعه باندې برید وشو چې 1 عسکر وژل شوی دی. د ټانک ولایت جندولۍ ولسوالۍ تیره شپه په کلي پوست باندې تعرض وشو، 11 عسکر وژل شوي دي، 4 ټپیان شوي دي. د ګومل ولسوالۍ کوړه بازار په سنایپري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. د بنو ولایت ډومیل ولسوالۍ د عملخیل فوټبال ګراوند کې د TI د اطلاع په اساس د CTD یو اهلکار نوید اکرام گرفتار او پس په سزا رسول شوی دی، یعنی وژل شوی دی. ولایت مکران ولسوالۍ پنجګور ایالت بلوچستان د سهراب پوځي کمپ باندې د میزایل برید شوی دی، مالی او ځاني تلفات درلودل. باجوړ ولسوالۍ سالارزوی تورګټ فوجي پوسټ باندې د ماټر برید کې 1 اهلکار زخمی شوی دی. راځم اوس ستاسو پوښتنو او ځوابونو ته. نعمت الله نورزی ورور لیکي چې امریکا خو خپل خواهشاتو پوره کولو لپاره د ملک زعیم هم اختطاف کوي، نو ولې داسې نه کوي چې خپل پیسې چې ډالر دي او نرخ ثابت دی ډېرې چاپ کړي او دنیا هر څه چې هغه پرې کېږي واخلي او د پیسو د ماشین چاپ او د پیسو په متعلق هم موږ ته معلومات راکړئ.
وروره دا داسې نه ده د پیسو چاپ یو د نړیوال سیستم او میکانیزم لاندې کار کیږي. پیسه چاپول داسې نه ده که د پیسو په چاپولو باندې مسایل حل کېدلی او پیسه سړي چاپولی او ویلې چې زه پیسه خو مې خپله د ډالر چاپومه 1 میلیون نه 100 میلیونه چاپومه شی پې اخلم. دا سیستم دا رقم ته کار نه کوي. پیسه چې ده په یو اندازې سره چاپیږي لپاره دی چې خپل هغه ارزښت خپل قوت وساتي. کله چې پیسه ته ډیره چاپه کې دا بې ارزښته کېږي او چې بې ارزښته شوله جنس قیمته ځي پیسه ښکته لویږي. د ده لپاره چې جنس خپل قیمت وساتي او ډالر یا افغانۍ یا هره پیسه چې هغه ثابته پاتې شي پیسه لږه چاپیږي په دومره اندازه چاپیږي چې دغه سرکولیشن یا دوره چې کوي د هغې په اندازه چې د خلکو ضرورت رفع کړي. بې حده پیسه چاپول تورم پولي راوړي یعنی پیسه پړسیږي. کله چې پیسې پړسوب وکړه پړسوب نه مطلب دا دی چې ارزښت خپل د لاسه ورکوي. بیا پیسه فرضاً چې ته پیسه زیاته چاپه کړي. د ده لنډ مثال به دا ووایم چې په افغانستان کې دغه جنایت کمونستانو وکړه. د افغانستان پیسه یې بې ترتیبه چاپوله په کانټینرونو یې چاپوله او روسانو ورته چاپوله. داسې یو وخت شو چې یو جنرال ته به کانټینر باندې پیسې ورکول کېدلې. په بوریو په دې باندې کار نه کېده کانټینر یې ورکولې. دغه جنرال دوستم په کانټینر باندې پیسې اخیستلې او بیا همدغه دوستم ځان ته ماشین ولګو د جعلي پیسې چاپولې. نو دا بیا تاسو وکتل چې فرضاً ته ترکاري اخیستلو ته چې به تللې نو تا یو نفر به په بورۍ کې به پیسې وړلې د هغه نه به یې لږه ترکاري راوړله دا سبزیجات ملی او زردکې او رومي او پیاز او ګازرې او دا چې کور ته دې راوړلې نو تا به ځان سره بورۍ کې پیسې وړلې. ارزښت د پیسې چاپول اسانه دی. ارزښت د لاسه ورکوي. پیسې ډېرېږي جنس نشي اخیستلی. ته مجبورېږي که یو نفر تا ته وایي چې په دومره پیسې نه درکوم ته ورته چې په واخله ډېرې واخله خو رایې که یعنې که 100 روپۍ یو شی ته ورته 1000 روپۍ بیا ورکوي. دا هغه شی دی چې پیسه خپل ارزښت ورکوي جنس قیمته کېږي. نو د ټول نړۍ کې قانون دا دی سیستم دا دی چې د انټرنیشنل مانیټري سیستم چې دی دا پیسې د نړیوال ټول کنټرولي او هر مملکت پیسه هم نشي چاپولی. دا ځان ته یو خاص میتود او سیستم لري او سټنډرډ پیسې چې دي په خاصو ځایونو کې چاپیږي او په اروپا کې 2-3 مملکت داسې دي چې پیسه چاپوي چې هغې کې انګلستان دی جرمني دی او فکر کوم چې فرانسه ده. دا ده کې امریکا خپل پیسه چاپوي او بعضو ملکونو ته هم چاپوي او په ډېر ملکونه پیسه نشي چاپولی او نه چاپوي. فرضاً که اوس دغه افغانستان چې دا د کوم وخت چې پیسې د کمونستانو وخت کې بې ارزښته شوې وي نو تاسو په زرګون چاپوه یو زرګون به چې تا چاپوه نو 1.5 افغانۍ به دې ورکولې چې زرګون چاپ کړي درته یعنې زرګون به دې په 1.5 افغانۍ اخیسته. یعنې په دې پروسه کې زه په خپله ومه په یو وخت کې چې موږ د افغانستان د چاپ د پیسو لپاره خبرې کولې او دلته د انګلیسي او کمپنۍ سره ناستو او هغه په د هیئت هم د اسلامي امارت یو هیئتو په اول دور د حکومت کې راغلی او دلته چې پیسو چاپولو لپاره راغلی نو هغه دوی ورته دا وویلې چې د افغانستان پیسې چې چاپو چون د افغانستان پیسې ارزښت نه لري نو موږ مصرف زیات راځي زموږ مصرف جګ دی نو زرګون درته په 1.5 باندې چاپو یعنې 500 ګون درته په 1000 روپۍ چاپو. نو که ته 1 میلیارد د چاپولې 1.5 میلیارد د باید ورکړی وای چې 1 میلیارد درته چاپ کړی وای. یعنې پیسه چې بې سره چاپ شي بیا خپل هغه ارزښت د لاسه ورکوي. پیسه یو مقدار کې چاپیږي په هماغه باندې سرکولیشن کېږي هغه استحکام د نظام د پیسو ساتي. او بل دا دی چې د چاپ د ماشین تاسو ویلې هر ماشین دا چې کوم پرنټرونو دا دي دا پیسه نشي چاپولی. د ماشینونه اوس نن سبا ټول ډېر مترقي او پیشرفته او پیسه په کمپیوټرایز سیستم باندې دی ډېر دقیق دغه کېږي کمپیوټر هر څه دغه کوي او دا یو سلسله د چاپ نه لري د پروسه ډېره اوږده په اسانه باندې داسې کتاب او کتابچې غوندې دا نه چاپیږي. د پروسه ډېره مشکله ثقیله ده تر څو دا پیسې دغه کېږي چاپیږي هغه سټنډرډ پیسې. یو خدای چې کاغذ چاپوي لکه دوستم او کمونستانو چې افغانیو پیسو نه د کاغذ تشناب دغه جوړ کړی نو هغه رقم هغه خو بیا نو هغسې تباهي هم راولي.
په اول نړیوال جنګ کې د جرمني پیسې دغسې بې ارزښته شوې وې، نو که تا د پیسو نه که یو پتنګ جوړوه نو د لږو پیسو نه پتنګ جوړېده، خو که تا په پتنګ په پیسو اخیسته نو تا به په میلیونونو ورکولې چې یو پتنګ دې اخیسته. که یعنې که تا د میلیونونو نه پیسې دې یو ځای کړی وې، څو پتنګه ترې جوړېدل، خو که تا اصلي پتنګ په دې پیسو اخیسته نو تا به نو دا رقم ته پیسه چې ده بې سوره نه چاپېږي، بې ترتیبه نه چاپېږي. بل دا دی چې نړیوال یو سیستم لري، نورم لري. هر مملکت چې پیسې چاپېږي د هغې مملکت حجم د اقتصاد ته کتل کېږي، پیسې څومره ده، څومره عاید لري، څومره مصرف لري، د هغې په اندازه باندې پیسه چاپېږي. که چې فرضاً یو نفر د مملکت ټول سرمایه او دا 15 میلیارډه او هغه فرضاً 10 میلیارډه چاپ کړي، نو دې معنا دا نه شو چې د سرمایه زیاته شوله، بلکې د خپل سرمایه تباه کړله په دې چې سرمایه اصلي خو دومره نه ده، خو دې کاغذ چاپ که. د ده لپاره دې شي کې احتیاط پکار دی. په نامه د صوبیدار خالي فکر کوم چې که خدای وکړي نوم مې ورته سم اخیستی، ځکه چې هلته د خپل نوم سم نه دی لیکلی او ما سم ونه شو لوستلی. صوبیدار ما دغه که صوبیدار داسې کوم نوم و، خو تخلص خالي و. ډالر مقابل کې د برکس اسعارو مسله هغه پروسه کوم ځای ته ورسېده؟ دا پروسه لا تر اوسه مکمله تکمیله نه ده او د تطبیق لاندې لا نه ده، ځکه چې دلته امریکا اخطار ورکړی دی. په دې باندې تېره اونۍ ما مفصل برنامه کړې وه، که تاسو هغه واورئ د برکس باندې چې ما څه ویلي په دغې کې دا موضوع ما تشریح کړله چې د چینایانو اقتصادي دغې له وجې نه دوی نشي کولی چې ډالر سره سیده اوله کې ټکر وکړي، نو د ده لپاره هغه چاپ مسله لا تر اوسه نه ده شوې. بل استاد محمود نجفي د برلین جرمني نه چې ما د دوی په غلطۍ سره نوم نجفي زاده اخیستی او هغې راته دغه کړی دی چې زما نوم بیرته اصلاح کړه او دا د بل ځان یې معرفي کړی دی چې زه د مولوي حافظ نجف علي خان نیازي المسی یم او په قوم د غزني د کوچیانو نه یم او په مشروطه خواهۍ کې زموږ نیکه ډېر مهم رول درلوده او فعلا دی په برلین کې د پوهنتون استاد دی. نو د دې اصلي نوم استاد محمود نجفي دی، نو ما په اشتباه سره نجفي زاده ویلو، نو هیله ده اوس مې دا د اصلاح که او دی دا اصلاح شوی واوري. همدارنګې حکمت الله وزیري وایي که ایران حکومت سقوط وکړي تومان به باثباته شي او قیمت به پورته شي. او چې کوم نظام امریکایان سقوط ورکوي او بیرته فرضاً نظام لاس کې نیسي، بیا خو پیسه او دی ورته کنټرولوي او دا کوي. لکه څنګه چې افغانستان کې نظام بدل شو، نو د افغانستان صفرونه یې لرې کړل، د زرګونه 3 صفره لرې کړه، په لسګونې بدل که خود به خود هغه پیسې ښکته راوړله، پشتوانه یې ورته ورکړه، د افغانستان پیسې سټیبل کړله. خالد خټک وایي چې ایران په یمن کې خپل ټولی لري، ډله لري، وسله ورکوي. د عربستان په مقابل کې دا عمل درست عمل دی. هیڅ هر مملکت چې د بل مملکت په مقابل کې پراکسي استعمالوي، دا نړیوال قوانین نقطې نظر نه صحیح کار نه دی. او بل دا دی چې هغه بل مملکت باید د بل مملکت ته ځان ولې ورکوي، تسلیموي، دا غلط کار دی. که افغانان د بل چا لپاره ګوډاګین کېږي دا غلط کار دی، که یمنیان بل چا ته ګوډاګین کېږي دا غلط کار دی. نو تر څو چې خپل انسان ګوډاګی نشي بل یې نشي استعمالولی، دا ټکی په ذهن کې ولرئ. دویمه پوښتنه دا ده چې ټي ټي پي د پاکستان علما په نښه کوي، ډېرې وژلې هم دي. هغوی متعلق د اهل سنت والجماعت د دیوبند سره هم اړیکې لري او دی وژلي دي. وروره دغه په بل هفته کې په کراچۍ کې د علماو یو غونډه وشوله. ټي ټي پي هغه غونډه د علماو ټوله تاییده کړه، د هغې کړنلاره یې تاییده کړه، د هغې قطعنامه یې تایید کړله. نو دی داسې نه دی چې ټول علماو خلاف دي. هغه علما چې علمای سودي، یعنی په نوم خو عالم دی خو په اصل کې شیطان دی، کار کوي بل چاته، فرضاً فتواګانې ورکوي، یو نا اسلامي غیر اسلامي نظام ته اسلامي بڼه ورکوي. نو د داسې علماو په مقابل کې دوی ودرېږي او هغه له منځه وړي، لپاره دی چې په یوه دی چې هغه اسلام ته خیر وکړي، اسلام ته ضرر رسوي، شر رسوي، د هغې مخنیوی پکار دی. او خادم بریالی وایي چې آیا ایران به وتوانیږي چې حالات کنټرول کړي، مظاهرې به خاموشه کړلی شي که نه؟ امید دی چې وی شي کولی، که وی نه کړي نظام یې د منځه ځي، مملکت یې تباه کېږي
او که ویشي کولی نو خپل نظام به بچ کی. خو فی الحال حالات ډیر کړکېچن ښکاري. د څلورو خواونو محاصره دی او د ټولو خواونو پې باندې یرغل دی، د پاکستان د خوا نه، آذربایجان نه، د کردستان نه، د عراق او د سوریې د خوا نه. بنان حالات کړکېچن ښکاري، ډیر پر امیده نه دي. خو که نظام بدلیږي معنی دا ده چې ایران باثباته نه پاتې کیږي. ایران به د بدبختي او د خرابۍ خواته ځي او دا د همدغه خلکو په لاس ځي چې څوک د غربیانو غلامي کوي او د دیموکراسۍ په نامه باندې هغې نظام ته تسلیم دي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.